د عملیاتو په میدان کې د ټولو نه لوړه کامیابي او د ټولو نه غټه خوشحالي زه د ځان دپاره دا ګڼم کله چې زما درته یو لاعلاجه مریض راشي، یا کله چې زما درته یو د جناتو یا د سحر داسې مریض راشي چې په هغې باندې په خیبر پښتونخوا کې په پنجاب کې عاملانو ځان له زړه شین کړی، هغه مریض چې هغې ته بار بار عاملان وهل ورکړي، هغه مریض چې د هغې وجود په هورونو باندې سوځول شوی وي، هغه مریض چې هغه دومره زورول شوی وي چې د دم نه وروستو هغه ته بیا د ډاکټر او د دوایي او د انجکشنو ضرورت پېښ شوی، داسې مریض زما درد ته راوستلی شي او بیا په دویم ځل چې زه پوښتنه وکړم د هغې نه او د هغې کنډیشن الحمدلله په 100% کې 50% هم ښه شوی، نو الحمدلله زه دومره په هغې باندې خوشحاله شم چې زما د خوشحالۍ کیفیت صرف ماته معلومیږي. او بل د ټولو نه غټ خفګان او غټ ټینشن ماته دا وي چې کله یو مریض دلته راشي او هغه مریض ته مشکل ډیر وي او هغه ته زه بار بار دم وکړم او ښه ځان ورسره ستړی کړم او زه بیا هم نتیجې ته نه رسم، اگر چې زه د دې مکلف نه یم، دا ټول هر څه د الله په اختیار کې دي، زما په وس کې چې څه دي، زما په طاقت کې چې څه دي، هغه زه 100% نه 150% استعمالوم، خو الله رب العزت ماته نتیجه نه راکوي، هغه د هغه مرضي ده. خو بیا هم زما زړه د هغې سره دومره ناقراره او دومره زیات په خفګان کې چې دومره زه شاید د هغه مریض تکلیف هم هغه ته به نه محسوسېږي څومره چې ماته محسوسېږي. او زه بیا ټوله شپه او ټوله ورځ د ځان سره په دې زړه خورم چې دا پلانکې ولې ښه نه شو، د دې پلانکي مسله خو ماته معلومه وه خو صحت یې ونه یعنی کنفرم نه شو، دا ولې څه وجه ده، ما نه په دم کې څه غلطي شوې ده، کوتاهي شوې ده، څه چل شوی دی، زما زړه کې یو لالچ پیدا شوی که څه وجه ده، زما د ټولو نه زیاته خفګان په دغه وخت کې وي. یقین وکړه چې د زړه نه محنت کول انسان ته نتیجه ورکوي. ښه الله رب العزت خامخا یو نیمه ورځ دا رنګ راوړي، دا انسان ته خپل محنت ثمره ملاویږي. د ټولو مریضانو دپاره د الله نه دعا هم غواړو چې الله رب العزت ټولو ته صحت هم ورکړي، ټولو ته کامیابي هم ورکړي، ټولو ته ښه زندګي هم ورکړي. کم خلک چې هم دلته دې در ته راځي، کړاو ډیر دی، تکلیفونه ډیر دي، د لارې مسافتونه زیات دي، خو بیا هم د هغې نه د اوس نه معذرت چې ستاسو په تکلیف باندې زه ډیر خفه یم، ډیر پې خفه کېږم، هر څه د الله په لاس کې دي انشاءالله، خو دم کول دا ضروري دي چې دم وشي انشاءالله نتیجې ته به بیا د الله طرف ته متوجه کیږو، د انسانانو طرف ته نه. جزاکم الله خیره.